سلامونه له ملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. عبدالله المطیري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سرمربي ټاکل شوی. عبدالله المطیري چې د کویټ با تجربه فوټبالر دی، نن پنځشنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سرمربي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د نوموړي له ګمارل کېدو سره سم دا هم ویلي چې د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د تشخیص په موخه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې تمریناتي کمپ هم پیل شي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې په دې کمپ کې د فوټبال ملي لوبډلې هغه غړي هم ګډون وکړي چې له هیواد څخه د باندې ژوند کوي. د دې فدراسیون په خبره نوی ټاکل شوی سرمربي به هم د خپل کار د پیلولو په موخه ژر کابل ته ورسیږي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د غیږ نیونې سیالي ترسره شوه. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د غیږ نیونې لسګونه پهلوانانو ترمنځ د غیږ نیونې سیالي ترسره شوه. د دې سیالۍ لیدو ته ګڼ شمېر قومي مشران، پهلوانان او سلګونه نندارچیان ورغلي وو. غیږ نیونه په هیواد کې یو له دودیزو او محلي لوبو څخه ده چې د کندهار ترڅنګ د هیواد په نورو ولایتونو کې هم زیات مینوال لري. د لومړي ځل لپاره د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال اختریز جام سیالۍ پیل شوې. په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې د فوټبال فدراسیون مشر ریبار هڅاند، د منډه وهلو فدراسیون مشر ذبیح الله یوسفزي، یو شمېر پخواني ورزشکارانو، د سیمې امنیتي چارواکو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د مراسمو په پیل کې د یادې ولسوالۍ لپاره مصطفی ځاځی د فوټبال نماینده وټاکل شو. د دې لوبو پیل د سټیوان بدري او مغول خیلو ځوانانو لوبډلو ترمنځ د لوبې په ترسره کېدو سره وشو. له خوست وروسته د سمنګان او بلخ ولایتونو په یوه ګډه نقطه کې د کورش سیالۍ ترسره شوه. ځایي مسؤلانو ویلي چې د بلخ چارکند او د سمنګان د دره یوسف او حضرت سلطان ولسوالیو ترمنځ په ګډه یوه کلي کې د کورش لوبه. ځایي مسؤلان ویلي چې د بلخ چارکند او د سمنګان د یوسف او حضرت سلطان ولسوالیو ترمنځ په ګډ کلي کې د کورش لوبه شوې ده. د دوی په خبره د دې لوبې د نندارې لپاره مینوالو له یادو ولسوالیو څخه ټاکلي ځای ته 8 ساعته مزل کړی دی. په دې لوبه کې 10 تنو پهلوانانو برخه لرله. سیال کوونکي چې یادې لوبې ته ورغلي وو وایي چې د افغانستان دغه ډول دودیزې لوبې باید لا پیاوړې او په ملي کچه مطرح شي. د میدان وردګو په جغتو کې بیا د والیبال اختریز جام سیالۍ پای ته ورسېدې. د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې اختریزي سیالۍ چې د دې ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت او جغتو ولسوالۍ ورزشي کمیټې له لوري د کمال بابا خیلو کلي کې د اختر په 2مه شروع شوې وي، پرون چهارشنبه پای ته ورسېدې چې د ملي ټیم لوبغاړو سربیره ګڼ شمېر ورزشکارانو او د ورزش مینوالو او نظامي مسؤلانو پکې ګډون کړی و. په دې سیالیو کې 24 ټیمونو ګډون درلود. د دې سیالیو پایلوبې ته د کمال بابا خان او هزاره جان بیک لوبډلو لار ومونده چې د کمال بابا خان لوبډلې د 3-1 په مقابل کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. په پای کې لومړي، 2م او 3م مقام ګټونکو لوبډلو ته انعامونه وویشل شول. او وروستی بهرنی خبر دا چې عبید الانزي یو وار بیا د اسیا د جودو اتحادیې د رئیس په توګه پر ځای پاتې شو. نن پنځشنبه په کویټ کې د جودو اسیایي اتحادیې د رئیس ګمارلو په موخه ټاکنې وشوې. د دې ټاکنو په پایله کې عبید الانزي یو وار بیا د 4 راتلونکو کلونو لپاره د یادې اتحادیې د رئیس په توګه وټاکل شو. په دې ټاکنو کې هندای ماکیش کومار بیا د جودو اسیایي اتحادیې د دارالانشا د مشر په توګه ټاکل شوی. دا ټاکنې د جودو د نړیوال فدراسیون د رئیس ویرس او د جودو د اسیایي اتحادیې د غړو په حضور کې ترسره شوې. نوموړي له ټاکنو وروسته بریالیو کسانو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ ټینګار کړی چې د جودو د ودې او پیاوړتیا لپاره دې مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره شي.